سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ دوستانو. یو ډېره ښایسته کیسه در سره شریکوم په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. د جینکو د ډلې په منځ کې روانه وه. شیبه په شیبه یې شاته کتل. دنګ نری ځوان یې تر شا روان و. هرې خوا د سکول جینکۍ وې. د نرګس زړه ډاډه و، خو کله به چې د دغه جینکو نه جدا کېدله نو د زړه نه به یې یو الله خبر و. غټ غټ قدمونه به یې اخیستل. په تیزۍ سره به د کور خواته روانه وه. یو ورځ چې د جینکو نه جدا شوه او د کور په لورې یوازې روانه شوه، په لاره کې یو ځوان ورسره یوځای شو. نرګس به له ډاره کله ورو شوه او کله به تیزه شوه. ځوان ورته وویل مینه در سره لرم. د نرګس خپو حرکت پرېښودو. یو خوا بل خوا یې وکتل، کوڅه کې څوک هم نه و. ستونی یې وچ شو، وجود یې داسې رپېدو لکه باد چې پاڼه خوځوي. ځوان چې د نرګس دې حالت ته پام شو، جیب ته یې لاس کړ. له جیب نه یو لیک راوویست، نرګس ته یې ونیو. خو نرګس لکه بېروحه جسد ځای پر ځای ولاړه وه. تورې غټې سترګې له اوښکو ډکې وې. ګلابي اننګي خولې خولې و. تور پیکی سپېره باد یو خوا بل خوا وړو راوړو. ځوان لاس په زړه کېښود. په ترخه موسکا یې وویل دا ډېره موده کېږي، ته مې خوښېږي، خو د دې لپاره چې ته خفه نه شې درته مې نه ویل. خو زما همدا اخري هیله وه چې د خپل زړه خبر درته وکړم. د ځوان سترګې نمجنې شوې. لیک یې په ځمکه کېښود. ویې ویل زه ستا د ځواب په تمه یم، خو په ژوند باور نه لرم. لیک یې په ځمکه پرېښود او لاړو. نرګس چې لاسونو او خپو یې کار پرېښی و، لیک یې د دې له ډاره له ځمکې نه راپورته کړ چې بل څوک یې ونه ویني، ځکه د دوی په کوڅه کې یوازې نرګس سکول ته نه تله. که لیک د هر چا لاس ته ورشي په هغې به شک کوي. سبا سهار د دې له ډاره چې ځوان یې بیا په لار کې ونه دروي، سکول ته ورنغله. بل سبا زړه نازړه سکول ته لاړه. چې رخصت شوه له ډاره یو خوا بل خوا کتل. خوشحاله په دې شوه چې هغه هلک یې ونه لیدو. بله ورځ چې رخصت شوه هغه هلک بیا نه و. نرګس له خوشحالۍ نه جینکو ته د خبرو وار نه ورکولو. ورځې تېرېدې، نرګس به بغیر له کومه ډاره د سکول نه کور ته راتله. د هلک لټول او څارل یې هم هېر کړل. څه موده وروسته نرګس د امتحانونو لپاره تیاری نیوله. د سکول بکسه یې خلاصه کړه او ټول کتابونه او کتابچې یې راواخیستې. چې په دې وخت کې سترګې په هغه لیک ولګېدې چې هغه ځوان هلک ورکړی و. یو ځل بیا ډار واخیسته. په وارخطایۍ پورته شوه. د کوټې دروازه یې بنده کړه. لیک یې راواخیست. د لیک په شروع کې لیکلي و زړه مې درد وکړي، په سترګو مې تیاره خوره شي، هسې نه مړ شوه، په سا مې اعتبار نشته. نرګس له دې بیت لوستلو وروسته دیوال ته تکیه وکړه او لیک لوستلو ته یې ادامه ورکړه. له سلام وروسته یې لیکلي و ای د ښایست ملکې، ای د ښکلو میرې، ای د حورو ذاته، له هغه ورځې چې ته مې لیدلې د زړه درزا مې زیاته شوې ده. د ژوند کولو هیله او امید راته پیدا شوی دی. ای د ښایست خاویری، ستا تورې سترګې، تور زلفان، سره اننګي، سپین رخسار او د شونډې د پاسه تور خال، دا ټول قدرتونه د رب ستا په ساده جمال کې دي. بیا یې دا بیت لیکلی و د خالق د قدرت دې منظر ته ګوره، د یار تک سپین اننګي باندې تور خال. له دې بیت وروسته نرګس هندارې ته وکتل. خپل خال یې ولیده، مسکی شوه. لیک یې له همدې بیت څخه پیل کړ. بیا یې لیکلي و کله چې خاندې ګل ګل اننګو کې دې کندې وشي او د زلفو دا توره حلقه ستا په سپین مخ لکه د لمر په مخ توره کرخه، چې مدام یې اننګو باندې زنګېږم، خدایه ما د یار په زلفو کې یو تار کړی. نرګس هندارې ته وویل زه په رښتیا دومره ښکلې یم؟ له بیت وروسته یې لیکلي و ای د ښایست خزانې، زړه مې غواړي تر قیامته ستا په تمه پاتې شم، خو ژوند را سره دوکه وکړه. د زړه په ناروغۍ اخته شوم. یو خوا ستا مینه لکه د ژوند هومره ښکلې، بل خوا ژوند لکه د خوب لیدل دومره لنډ. دا شپږمه میاشت ده چې سرطان لرم. ډاکټرانو 6 میاشتې وخت را کړی چې ژوندی پاتې کېدی شي، خو دا د 6 میاشتې پوره شوې. زه اوس هم ژوندی یم، ښایي ستا مینه مې مرګ ته نه پرېږدي، خو بیا هم په ژوند اعتبار نشته. د لیک ځواب زر راکړه. د سبا خبرې ما ته مه کړه، ما به مړ کړې دومره اوږد انتظار کې. د بیت لاندې لیکلي و که کومه ورځ دې د سکول مخې ته ونه لیدلم، حق دې راوبخه، ښایي مړ شوی یم. په احترام ستا لیونی حیات. نرګس بې اختیاره په ژړا شوه. لیک یې زړه پورې ونیو. دا 3 کال دی چې د ښوونځي مخې ته حیات لټوي، خو د هغه
هیڅ سرک نشته. دوستانو که دا قصه مو خوښه شوې وي او غواړئ چې تاسو سره همدغسې نورې هم په زړه پورې کیسې او نور خوندور معلومات شریک کړو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د ګونګرو نشان هم ووهئ او دا ویډیو خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. مننه.